السلام علیکم. دلته دا ویلوډین ځان ورسه مړه یوه ګنټه مې وشوه. زر شاته کړه شه. زه صحیح شپه دې راغلم ښه دې راغلم یارې چې تا د ورور سره په جګړه ونړم که نه نو ټیکاله مې نه ازمېږي دغو شیطانې چې زه ونه کړم که نه ولاکه ټیکاله مې ازمېږي ځکه چې اوس ورور به سره جوړ شي نو دا خو بیا ما ته خوله که ټیلیفون وکړي دا به زه یې ځان نه لاندې راولم چې بس ما ته مجبوره وي ورور سره داسې وي خدای پاکه ډېر یې نو وخت کړه په انتظار یې وویجلو دا به کله ماله رسي څنګه چللی نیکه خیر دا یم د هغو په چاپو راغلم یاره ورور دی نه دی یاره ډېر بې اخلاقه دی مړه ډېر په بد نظر راته کسي چې تو سره مې ویني مړه خیر دی خبره ته یې مو زړه ساري ته بیا ما سره ګرځې هر زوی له بې سیر اوسه یاره ورور دی نه دی ګوره د ټوپک ګولې یم زه ورته چې تو سره مې ویني دومره بد پې لاګم والا مړه ټینشن ما خله کښېنه ته یې کښېنم خاص یم روشه مړه یوه ګنټه انتظار It's the motherfucking Eagle Double G. یاره ملګري ټول ځنګل یې رولولو دا ټول بوټي ته وکړل دا د ورور دی نه دی ورور د خوله چې ګوره یې نه تناره ټیکاله هم پې پخوي همدغه نه اوړي ګوره اوس پې هم کې لګیا چې پې ویر شي هغه د ول د اوس هم والا چې پکې لګیا دی هغه د ول د ورور د اوس هم لګیا دی ټول بوټي دی دا راکي تشله ودرېږي مرګه اوس یې راغواړم چې برابر یې کندله مړه موږ په مخکې ورته څه ما یو نصیحت خیر دی ورته وکړه ورګېدلې راسه السلام علیکم لالا څرنګه چل دی ښې جوړې په خیر اصغره ښې جوړې ټیک ټاک برابر یې ته خو ګوره ټول ځنګل تباه کړه ټول بوټي دې مې تباه کړل مړه لالا تو وزوله مې دا لږ غوندې هغه هغه کې تو وزوله وړم تو کلي لا وړم ما کلي نه نه ورې بازار له ورې خرڅوي یل ده مړه دا چا ویل زه بېرته مړه چا دغه ګاډي بیخ کړي پوه ځکه چې ورور دی دی دغه بیخ فلوکاخ کړي دي که نه او بس ما ته کړه تو هغه لا روان کړي وو ګوره دغ ټول تباه کړه پوه شې دا ځنګل د غونډ تباه مړه پرېږده پرېږده مړه ته خو ښې د غټ سړی یې وړي چاشه بچا کلي ته شه صحیح ده که دا ټول کور ولا چېرته دی خو ځه مړه الله به خیر بلا چې د ورور خو یې مو سره ډېر باد وکړه ځکه چې پردو خلکو په خوله باندې مو سره داسې کوي او خپل ورورونو سره او خپل جایداد او خپل ونې او دام دي او دا کې مونږ سره داسې کوي نو والا چې ډېره باد او دا خو نه څرنګه چل دی څنګه چل دی شیطانه که څه شي تو شیطان هم چېرته کړی یې باړه چله نه تو د واجب ګورئ نه مونږ ورور داسې وټاکلو را وټاکلو ته خو یې مونږ په مانځ کې بې اختلافي راولې داسې خو ما کوه چې زه خو نه وای که نه بل بېګه دا 2 دېرش دي دا یې خوله چې تو ټوټې کړي وای ماړه چې ته خلاص کړی مې نه وای ما ته هېڅ هم نه یې خو تاسې زه شیطانۍ ما کوه تاسې د وجې دغه خلک داسې برباد شول او خپله کې جنګ جګړو باندې سره واوړي ماړه زه شیطان یې نه کړم د ورور پوی که پوه شوې ورور سره یې ګرځم که نیغ سره بیا هم نه ګرځم پوه شوې چې زه نه وای دا 2 دېرش دې خوله چې مات کړي وایې ما ته شیطان میطان مه یې زه دا کارونه نه کړم په خیر دله څرنګې چل دی ښه یې جوړې برابر یې موبایل هم نه میلوېږي موبایل کې مې خوله کچارت شته دی والا چې توپ سې درتلم کلي له مې چې ویر بشي ګوره ته داسې کور وکړه ته د ما نه ګوره پرهېز وکړه ما وجرې لرسه ماشي لرسه ورور دی نه دی دا خوله چې اوس هم په لیاره کېناست ورته ویې چې د شیطان یې د ما تکې چېرته مو شیطانه کړي یې نه بالکل شاید ته ګوره مو یار یې دوست یې پوه شوې هغه خپل کار کوي تو هغه په خپله ول دی چې ځنګله کې لګیا و او بوټي یې ول مړه هغه خپل کار کوي ته مې یار یې د ما سره تعلق ما ساته صحیح ده که نه هغه په مو باندې ټول شک چې ورور ته مې شیطان یې تکې ما سره مه ګرځېږه زه ګوره ورسم که نه اوس بې برابر دی لکه ګوره ښه پسې ورڅه ما ورور دی نه دی ټوپک سره ورته په ځنګله کې ناستی پسې چې ویر نه شي ولي دی نه مړه چې ویر نه شي ورڅه ها خو چې ولې ویر نه It's the motherfucking Eagle Double G. خو هغه بل ته خو مې ویل چې ورور درته په ځنګل کې ناستی ولي دی او دا خپلې غوږونې
څه رایي د موږ وبېب کې څه رنګې ننګېږي صبر که دښته زه یا یم چې په ځنګله کې ما ګرځېږه ورور دی یایي کنې 50 ډزه به یې وولم یاره پاته دی چې غوږونه یې کم څرنګه چلی او په خیر راولې ښه یې جوړ یې غوږونه ما ګرځوه په ځنګله کې سره خپل ځنګل مې څه لبې نه ځنګل دی نه دی ورور دی وویل که نه ها چې ورته وایه چې ځنګل یې ما وده بند څرنګې بند بس هغه وویل ویې چې وره چې 50 ډزه یې پکې وولم وړه داسې چې په ځنګله کې یې ګیر کوم ځنګله نه وځه هرپسې ټوپک سره راګرځي داسې یې حاجي صاحب بس په دوسو کې نه راوستي سید او دې ته په ځنګل کې دوه ورونه سره او ډېر ویلون سره او ډېر تمونه سره وکړي خزان الله دې دم خوشحال کړه چې پرلیار صدر راغلی بل ځای لاړ ته خیامي خو الله په لیار کې وروتلی په تبلیغ کې او بس څه نور تام هغه کړ و همدغه ولا ور درومو پوه شوې صرف تو سرته کېنو دا وا چې الله یې ستا جوړ کړي بس دا نه غټه خبره دام نشته صحیح کېدای شي دا سفر دې مو په خیر شي صحیح ورڅو به چورڅو صبر وکړه اوترو پر صبر وکړه صبر وکړه تبلیغ ولایو تبلیغ ولایو خبره سره کو سړیا څه وو هغه هم د ځوان دا جوړ کړي خیو دلته لار مې جومات لا راغلی څلوېښتو ورځې و په ګشت کې راغلی بیا دغه ویډ کې ورته وویلو چې دلته داسې سالابړه جګړه و خلوی خوشحال و آباد کا و بس میشه چې لږ وخت و ورځې ولګوي ورسره څلورو میاشتو لر څلور شي انشاءالله حاجي صاحب څلور میاشتې به ولګوم خو دا ورور باندې ځنګل بند کړی دغسې میلانجا چې دا اوره شي بیا به سره انشاءالله لوټ شم خلوی به خیر کې مو به د ورور تان سوال وکړو و تو ته ین کوو و د خلاص دا شی نه دا کې دا سمبول کې دا خلاصېدل ما کوه دوه ورونه یې ورسره یوې دې بچي و ښه یخ ته به سوال وکړو و تو ته یم کوو ورسره کې به هم نه و صحیح شوه که صحیح شو حاجي صاحب چې هغه ورور دی تو نه کشر دی که مشر دی ما نه کشر دی حاجي صاحب ورور لا بې زه لوړ شم تو سې دلته کېنو او ورور یې دلته راوالن چې نه کشر یا به تو لا روڅي حاجي صاحب د ما ډېر خاص ملګری و ډېر منډې ترلې ولې ګوره یو هم نه ماني ری دا دغه ملګري دا د الله یې زور دی بس بېغمه شه برېښ سره ټوپک داسې نه ومې ولي هېڅ شی به هم نه کوي زه په منځ کې یم السلام علیکم وعلیکم سلام ستړی مه شې خیې جوړې ټیک ټاک دا چې که تبلیغ ولایو او په ګشت کې راغلي یو دا لار جومات له بالکل و بس دلته د خپل یار کې ورته وویلو چې دغه دوه ورونه سالابړه او جګړه یې په دا ځنګل باندې و بس دغه نه یو چې بس تو ته هم بچیا سوال کوو یخ ته هم وویل و ښه نغد به مو سره روان شي ویل ته به مخامخ ورسره کېنوم ورسره هغه به شو زه به هم په منځ کې نه به ته څه حرکات کوي نه به دی څه حرکات کوي السلام علیکم وعلیکم السلام خیې جوړې کاکرای اوس خو خوش دی دا خیردانه ها کېنو دلته کېنو فیصله یې باندې وکړله ښه نه نه روپۍ غواړو نه پسونه دی نه غواړو و ته ته کشر یې دا د مشر دی پوه شوې و چې دا کومه شي باندې سالابړه و دا بس مو ختم کړله زاړه په زاړه فکر دی دا مرسا ختم کړه و هغه بس ته زړه نه وباسو اوچا باش ډېر خوشحال کمیږي دا ورته کوو الله تام خوشحال بیا لا یې خوشحال که کامیاب وا جرګین چا کړلې حالات یې مې یو ملګری ټلیفون مې ورته وکړ حاجي صاحب تلیفون ورته وکړه چې روشي چام روشي چې یخ تام پته ولګېږي چې بیا شیطونې میتونې ورکې نه کوي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی تیلې لږ روشه مړه زر روشه ملګري مې هم راغلی کسون ورونه ورسره لابړی وه نو خو پېژندلم نه او بس ورسره جوړ کړل پوه شوې ده وویل چې په منځ کې مې یو سړی و پوه شوې و خوله چې بس مې خو نور خرڅه پېږو که فکر دی و دا جنګېدل ور جنګېدل دا پرېږدو دا داتونه ورک کړو چې جوړول نه شو کړی دا جنګېدل پرېږدو الله به یې بله طرفه دا رزق درکوي
پوه شوې و موږ ته خو پته چې څلور پنځه کوله دی غوب کې ننګوه ورولوېشلی دی پوه شوې و ورورګیري مرسا کوو خیر دی خو دغه شی مه کوو ښه صحیح شو حاجي صحیح شوه و تم څلور میاشتې لا لور شه څلور میاشتې ولګوه و توبې وباسه دا دوه جنګېدل ډېره سخته ګناه و و تو څه خاصه نخ تیار یو دم د ځان سر تیار کو بیشتره چې راوخلي دغسې بیا د پره داسې کور مه کوئ که موږ د پغام راورور سره راولي اوبه شي دا وبې